بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله ما تاسو ته اندازه لګي زلګ د خوشاله غون تک مخکارم او دغه بنیادی وجه ده چې کله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات خکېږي نو یقینو کې ماته ډیره زیاته خوشحالي راځي او زه ما خدای پاک هغه ورځ راولي چې د پیښور نه سړی په بس کې کینی او کابل او د کابل نه مزار او لکه یو طرف ته هرات او بل طرف ته چرته چې سړی زلغواړي هغه دغه شان د کابل نه بس را روان شي پیښور او اسلام آباد او لاهور او کراچي او خیره کې دلی ته پکې لاړ شي نو خو بنوره مزو کی وس نن چې کوم اهم کم پرمختګونه شوي دي زما ډیر زیات ښکار یا غسې څنګه چې زوی ما چیرې دا وخت د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډیر ښه مخ په کېدو روان دي. نن پاکستان ما غا فیصله وکړه کوم چې دوی د ډیر وخت نه منغوي چیرې په کار دغه وشو وغه د چې په افغانستان کې خپل سفیر چې کوم دی تعینات په کابل کې وسه پورې د پاکستان ناظم الامور او ناظم الامور په ځای باندې چې کوم دی وسه نظامانی صاحب هغه مکمل د سفیر درجه ولور کوم دی ډیر ښه دغه یو خدای دې چې د سره به هغه ډیر کارونه به آسان شي. دویمه چې په کومه موضوع خبره کومه هغه د چې امیر خان متکی صاحب را روان دي ډیر زر کې دي چې د اختر نمخ کې یا اختر سمدس او ډیر اهم ډیولپمنٹ چې کوم کیږي هغه د دې چې 13 ورځې چې ساګدار صاحب کوم ویلیو چې په مونږ باندې خلک الزام لګي چې مونږ واده وکړو خو بیا لکه کار نه کوو او اکثر افغانان دا خبره کوي وې دې ځل به دا زمازي موارد چې کم واده ما په د 19 دغه اپریل کې چې ما کوم خبره په کابل کې کړې وي هغه به زه یقیني کوم او هغه خبره تاسو ته ما دا خبره کړې و چې هغه به د درشم د جون نه مخکې به دوی هغه عملي کوي نو هغه څه خبرې دي اسه د کوم چې متکی صرف دوره ده د دې څه اهمیت خړمبه ده سفیر ده کم چې تعیناتی ده ویلو شو دا چې موږ د افغان طالبان حکومت پاکستان قبول کو تسلیم ک تقریبا دا ویلو شو چې دا اوس باقاعده تور باندې ټیک ته اعلان نه دي شوی اعلان به الکی چې پاکستان اوس کم لګیا دي د نور ملګرو سره سلا کې د ایران سره تاجکستان ازبکستان آذربایجان د یو ای سعودي عرب ترکیه چې کم دي چې د دې او خاص کر چین د لګیا دي چې صدا شو کو چې بس د افغان طالبان اسخوم منل دي او اعلان به کو چې بس خبره لکه دغه شینو په دغه باندې نن کته سو خیال کړی چې اسحاقدار صاحب دا کملانو کو نو دا دوی په سنگاپور کې د چین د وزیر خارجه سره د دوی ملاقات شو او ملاقات څنګه ختم شو نو د هغه ځای نه اسحاقدار صاحب چې کوم دی دا ټویټ یو چې بس مونږه د سفیر درجه چې کوم ده هغه د ناظم الامور چې کوم نظامانی صاحب دی دا غلم وسه د مکمل سفیر مونږه تعینات کوم اوس په افغانستان هم په پاکستان کابل اسلام آباد کې خپل سفیر تعینات کی د سره ډېر ښه تجارت حواله سره اقتصاد حواله سره هغه یو خبره کړي چې کاونټر ټیرریزم حواله سره به مونږ ډېر ښه اوس مخکې بلاړ شو او که تاسو ګورئ نو دوه ورځې وړاندې چې د افغانستان نه کوم خبرونه راتلل چې سید الله سید صاحب د کابل ملټری اکیډمي مشر چې دی هغه چې دا خبره کړې ده چې هر څوک د افغانستان د خاورې نه افغانان د گاونډي هیواد کې د هر چا سره مدد کوي د پاکستان خلاف یعنی د گاونډي هیواد خلاف نو دا د امیر د حکم خلاف ورزي ده او د امیر حکم خلاف ورزي په اسلام کې چې کوم دي دغه جهاد نه دی بلکې دا تاسو د ذات لپاره د نفس لپاره چې کوم دي جګړه ده. مخکې نه هم خبرونه دا و چې د پاکستان په وینا باندې افغان حکومت چې کوم دي هغه افغانان چې هغوی به د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستان ته راتلل دلته کې به چې کوم دی روانکاري کول دهشتګردي کولې هغه ډیر زیات نیولیم دي او ډیر زیات منع کړیم دي. اوس خو باقاعده د امیر صاحب انسټرکشن ناغه وی چې امیر صاحب بار وینوي تاسو ولې دغه شانتي ندا محمد ندیم کوم دغه راغلی او معرف وزیر چې کوم دغه چې کوم خبره کړه بچره بس مجاهدین او دا خبره ختم ده اوس مونږ چې کوم دی د افغانستان په بیا ودانې باندې په فوکس کوو نو ډېر هم پرمختګ دی او ما په خیال باندې دینه د اندازه لګي چې د 13 میاشت 2 میاشتو راسه د پاکستان او د افغانستان ډېر په تیزه سره په مخ کې روان دي والله دیو کې چې دغه شانت رواني نو څنګه چې تاسو ته مو وی چې لکه افغانانو کې او په پاکستانیانو کې فرق څه دی جبه یو د رنگ یو دی نسل یو دی مذهب یو دی علاقه یو د او بشری کې غیر شریک نو په کار د چې زمونږ د ترقی چې کومه د دام شریک کو دا یو خبره حقیقت دی چې کومه پر افغانستان کې امن نه په پاکستان کې بني چې په پاکستان کې نه نو په افغانستان کې بني او هغه مونږ ولیدل. اوس متکی صاحب چې روان دي پاکستان ته دا تقریبا 2 کال پس
د متقي صاحب دوره به پاکستان ته لکه ګوره بدقسمتۍ ته ګوره یو بل له څومره اهم یو مونږه 2 کاله پس هغه راځي او د دې نه مخکې اسحاق ډار صاحب 3 کاله پس افغانستان یعنی کابل دوره کړې په کار دا و چې مونږ په هر میاشت کې چې کوم دی یو بل سره زمونږ دومره ښې اړیکې وي او مسلې هم ډېرې دي د تجارت د اقتصاد د لارو د بارډر پوینټ جوړولو د کاونټر ټیرریزم یعنی د دهشتګردۍ خلاف خبرې د ترقۍ د سرمایه ګزارۍ ډېرې خبرې دي په هغې باندې ډېرې خبرې کېدي چې خو د بده قسمته بس هسې په یو بل سره چې کوم دی دشمنۍ ترفګنۍ زه ستاسو خلاف کسان ساتم تاسو زما خلاف ساتئ د دې نه وتل پکار دي. اوس متقي صاحب چې را روان دي دا یوې ورځې نه دی را روان دی به 3 ورځې په پاکستان کې او ډېر اهم څیزونو باندې به دستخط کېږي نه صرف دستخط کېږي بلکې باقاعده به هغه عملي کېږي په هغې کې د اقتصاد حوالې سره ډېرې زیاتې خبرې د ټرانزیټ ټریډ حوالې سره ډېره خبرې د ټرانزیټ ریلوې حوالې سره خبرې دي چې ډایرکټ په کابل ته چې کوم دی ریلوې لاین به هغه ځي الریډي د ټرانس افغانستان ریلوې خبره به کېږي د سی پیک خبره به کېږي افغانستان ته چې کوم دی د تجارت اسانتیاګانې او څنګه چې تورخم یا سپین بولدک او چمن بارډر دی دغه شانتې د خرلاچي بارډر به اوس جوړېږي هغې باندې ډېر تیزۍ سره کار روان دی د غلام خان باندې روان دی انګورډه باندې روان دی کېدای شي د نواپاس او د کورسل خبرې مو شي چېرې لارې مونږ څونه ډېرې ازادې کړو دومره به خلک تګ راتګ کړي دومره به تجارت اسان شي دومره به اقتصاد ته وده رسي او د دې سره سره لکه د پاکستان او د چین او د افغانستان چې کوم دغه روان دی په دې دا ټرایلیټرل کې دې نه پس په کابل کې یو غونډه کېږي او زیات امکان دا دی پاکستان کوشش کوي چې روس هم په هغې کې شامل کړي چې دا لږ فراخه کړي چې د چین پاکستان افغانستان سره روس هم راشي لیټران پکې ترکیه هم راشي آذربایجان د سنټرل ایشین ملکونه پکې راشي ځکه چې د ټولو ګټې شریکې دي اقتصاد د ټولو شریک دی تجارت د ټولو شریک دی دلته کې قربانکاري کېږي نو ټولو ته نقصان نه ځکه افغانستان کې خدای مکه اور بلی نو پاکستان به هم سوځي چین به هم سوځي تاجکستان ازبکستان آذربایجان ایران ترکیه دې ټولو ته به نقصان رسي نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې اوس متقي صاحب راشي نو دا کمې فیصلې چې دي د سی پیک حوالې سره د ریلوې حوالې سره د بارډر پوینټ حوالو سره د تجارت حوالې سره د کوم موږ ورته وایو د بایلیټرل تجارت حوالې سره یا افغانستان ته چې کوم دی یو خصوصي په بندرګاه کې چې کوم دی هغوی له سپیس ورکولو حوالې سره نو په دې باندې به خبرې کېږي او زیات امکان دا هم دی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت په باقاعده تسلیمولو حوالې سره هم خبرې وشي نو ځکه ما وایي چې نن د سره په دې حوالې سره خبرې وکړم چې ډېر اهم څیزونه روان دي پاکستان او افغانستان ترمنځ خدای دې وکړي چې دغه شانتې دا دوستي دغه شانتې دا ورورولي دوام